نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد. په نن درس قرآن کې د نمې سپورې خلاصه بیانوه. د الله تعالی سنت او طریقه دادو چې کله الله تعالی یو قوم ته یو پیغمبر ولږي، بیا هغه قوم کچیر د پیغمبر خبره نه وماني، بیا الله تعالی ته دوه تدبیر اختیاروي. اول خدا چې هغه قوم په غربت کې مبتلا کی، پابند غربت روشي، پابند مصیبت روشي، پابند بیماری روشي، تکلیفات روشي، دغه د وجنه چې کېدای شي دغه خلق راه راست روشي. او بیا په انا بعد چې کله د راه راست نشرو، بیا الله تعالی دیتا وسعت ورکو، مول ورکو، دیتا جایدادینه ورکو، د دې بیماری ختم کو، صحت ورکو، او داسې د پریشانی ختم کو، الله تعالی دیتا خوشحالي ورکو. خدای بیا راه راست نرسي دی چې د دنیا عادت دی، د دنیا قانون دی. دا انسان کله غریب وي بیا مالدار شي، بیمور وي بیا ششي، اول پریشان وي بیا خوشحال شي، بیا په انا بعد الله تعالی پابندي یو اجتماعي عذاب ورولي، اچانک عذاب پابند ورولي. مخکې بیا الله تعالی د حضرت موسی علیه السلام او د فرعون خبره په تفصیل سره ذکر کړې دو. دغه زه شارټ کټ خلاصه درته بیانوم. د حضرت موسی علیه السلام د فرعون سره مقابله وکړه. بیا فرعون د مقابله د پورا خپل ساحرون جادوګر دا غیر وغوښتل او د موسی علیه السلام مخته اکشنول. بیا دا شولا چې کله مقابله شری شولا، بیا جادوګر د ټول ناکام شول او الله تعالی حضرت موسی علیه السلام ته کامیابی ورکړه. بیا ټول جادوګر د حضرت موسی علیه السلام باندې ایمان وروړ. بیا الله تعالی د دوی غاټه معجزې بیان کوي. تا الله تعالی فرمایي فالقى عصاه فاذا هي ثعبان مبين. بیا دلته الله تعالی د دوی غاټه معجزې تذکرات چې موسی علیه السلام نور معجزې هوي، خو دغه دوی غاټه معجزې یو ید بیضا چې کله موسی علیه السلام د خپل لوست خر ته نه یست، او بیا چې د کله لوست خر نرویس بیا د داسې چړکېده لکه د لمر سپژمای. پانا بعد بیا الله تعالی دته د عصا دغه یو معجزه ورکړي و چې کله د خپل ټنډۍ په ګولا باندې ولا بیا دغه ګولې نه چشمیر جاری شو، چینه ور جاری شولې، یې بور وتل نه، او چې کله دغه ټنډۍ د په دریو باندې ولا په سمندر باندې ولا بیا هغه سمندر دوه ټوکړي شول، یارب کې جوړه شول. داسې الله تعالی نبی موسی علیه السلام ته معجزات ورکړي وي، خو کله چې قوم د موسی علیه السلام خبره نو منله، بیا الله تعالی په دې باندې 15 قسمه عذاب را نازل. او اول عذاب خو د داو چې په دې باندې الله تعالی طوفان راوست. دا ټول تذکرہ په د آیات کې موجوده ده. فارسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آیات مفصلات. اول په دې باندې الله تعالی طوفان راوست، بیا الله تعالی په دې باندې ملخون مسلط کړل، او بیا الله تعالی دې تداسو وکړل چې په دې باندې د شپږ عذاب مبتلا ک، په دې کې شپږ پیدا شولې، په سار کې، په جمعه کې، په بشتاره کې شپږ پیدا شو. دا یو عذاب دی. بیا الله تعالی په دې باندې تداسو وکړل چې د چنګش ول عذاب مسلط ک. دیو چې یبت شلې پاکه او چنګش وټره چې ماړی و خوړل پاکه او چنګش ارجاوته شو، هر شي کو چنګش ارجاوته ده. دا د الله تعالی طرفه یو عذاب. او بیا اخري 15 نمبر دا عذاب دی چې دی په هر شي کې وین ارجاوته ده، د وینې عذاب دی چې خواروک کو شکو کو چیرې وتل څنګه سب کو په هر ځای کو وینه او دا 15 قسمه عذاب الله تعالی ته دی ته ورک. او بیا کوم د موسی علیه السلام نه دا اپیل وکړه چې کله الله تعالی په دې باندې عذاب وروست، بیا ودی دا سوکل چې موسی علیه السلام ته وویل چې ته د الله تعالی نه دا درخواست وکړه، دا دعا وکړه چې د میژ نه د عذاب لري کی میژ به تو خبره مانی. موسی علیه السلام الله تعالی ته سوال وکړه، دا وی وکړل چې یا الله د مو کوم په د عذاب کې مبتلا دي، د عذاب زنه لري کا. خو چې کله الله تعالی عذاب زنه لري کا، بیا ودی د موسی علیه السلام د خبره انکار وکړ. د موسی علیه السلام خبره نه منله، سرکشي بیا اختیار کړه. بیا الله تعالی په دې باندې عذاب وروست. په دوه نمبر باندې بیا ورته و چې د الله تعالی نه سوال وکړه کچېر د عذاب د میژ نه لري شه، میژ بیا د تو خبره مانی. خو چې کله الله تعالی عذاب زنه لري ک، بیا د موسی علیه السلام خبره نو منله.
داسې د سرکشي اختیاروله او هر درمی یې کړله د موسی علیه السلام خبره د کله نه منله. بیا الله تعالی مخکې د امام الانبیاء خاتم النبیین صلی الله علیه وسلم اوصاف بیان کړي دي. اول وصف یې دا دی چې محمد صلی الله علیه وسلم دغه رسول دی. رسول اته وی چې هغه نوې شریعت زون سره وروړي. الله تعالی نوې شریعت ورکړي. او بل دی رسول الله صلی الله علیه وسلم دوام صفت هغه نبی دی. درم صفت امید دی. او څلورم دا دی چې په تورات او په انجیل کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم تذکره بیان شوی ده. او بیا الله تعالی موسی علیه السلام ته دغه خبره بیان کړې دوی چې کچیره تو امتی د نبی علیه السلام په امت کې روشي. نبی علیه السلام چې کله روشي په اناباد کچیره تو امتی ولتا و بیا په یغ باندې د نبی علیه السلام د خبره منل د ضروری دي. د دې کامیابی د نبی علیه السلام په اطاعت کې ده. بیا الله تعالی مخکې د ختم نبوت یو جامع دلیل بیان کړی دی. الله تعالی نبی علیه السلام ته دا حکم وکړ چې ته اعلان وکړه خلک ته چې زه الله تعالی تاسو ته پوره نبی لږلی. او بیا داسې نبی د نور نبیونو غوندې نه. نور نبیون خو داسې چې هغه د یوې علاقې نبی و، د یوه کلي نبی و، د یوه قوم نبی و، د یوه خاص ځای نبی و، د یوه وخت پورې نبی و. خو د میژ نبی داس نه دی. میژ نبی د هر وخت د قیامت پورې څوره انسانونه رچي د هغه پورې د هر شي نبی دی. او د ټول علاقې نبی دی، او د ټول جهان نبی دی، د ټول مخلوقات نبی دی، او د ټول خلق نبی د غیر محدود افراد نبی دی. نو نبی علیه السلام د اخیری نبی دی، په د نبات بل نبی نرچي. او چې کیم داس کسوی چې هغه د نبوت دعوا وکړو هغه کافر دی. عیسی علیه السلام چې کله دنیا ته بیا رسي دا یو نبی وي د نبوت عہده الله تعالی نزد ختم کوي، خو د حیثیت چې کیم دی هغه د یو امتی غوندې وي. بیا الله تعالی مخکې دا یو خبره بیان کړې د عهد الستو. دغه یوزي دی وادي نعمان، دا د عرفات د میدون سره یوزي دی. بیا چې کله الله تعالی حضرت آدم علیه السلام د جنت نرکیز کو، بیا په دغه وخت کې الله تعالی د ټول انسانونو ارواح روحینا دا د میژې په شکل کې جمع کړل سره. او بیا الله تعالی د دینه عهد وخست چې دا متوي چې الله تعالی د توس رب دای او کنه. بیا ټول ورته و چې الله تعالی د میژ رب دای، میژ الله تعالی مانی. بیا داس خوش قسمت خلق هنشته چې هغه پیدا شول، بیا یغه ته د یغه عهد ولا ټول نقشه په ذهن کې و اشه ورته یودوي. په دا مخکې بیا بلعام بن باعوره دا یو مستجاب دعوات انسانو دغه واقعا الله تعالی بیان کړی دی. الله تعالی موسی علیه السلام او د قوم ته د یو سرکش قوم، د یو ظالم قوم سره د جهاد کړل حکم ورک. بیا یخ قوم بلعام بن باعوره ته دا وویل چې ته د موسی علیه السلام خلاف دا وکړه چې هغه د میژ نه واپس شي، د میژ سره جهاد نه وکړو. بیا ته ورته و چې پیغمبر دی، یو سره فرشتي دی، یو سره طاقت دی، څرنګه زه د یو خلاف به دا وکړم. بهرحال چې کله د طریقې پیش کړل، یو ته رشوت ورکړه، سامان یې ورکړه، بیا د خبره ومنله او چې بس سید زه د پیغمبر خلاف به دا وکړم. او داست قدرت خبره و چې کیم الفاظ بداول اده د موسی علیه السلام د کوم د پوره استعمالول، هغه الفاظ د خپل ځون ته د خپل کوم د پوره استعمال کړ، د یو ظالم کوم د پوره استعمال کړ. بیا الله تعالی د په دنیا کې هم تبا کړل، په آخرت کې هم تبا کړل. د ژبې داسې چې هغه دغه تر ورسېدلې. بیا الله تعالی دغه مثال ورکړی چې دا داسته لکه سپی، په سپی باندې که پوسه بوج کښږدي بیا هغه پیژي، که بوج نه پې کښږدي بیا هغه پیژي. دغه سړي مثال داسته که دغه سره علم وي بیا یې هېڅ فایده نشته، که علم نه وي ورسره بیا یې هېڅ فایده نشته. الله تعالی د علم غیب یو مثال بیان کړی دی چې د غیب علم دا صرف الله تعالی ته دی. الله تعالی نه بغیر د غیب علم دا هیڅ چاته نشته. یغه مشرکین تردید الله تعالی بیان کړی دی، یغه د نظریه تردید بیان کړی دی چې کیم الله تعالی کیم نبی علیه السلام ته عالم الغیب وي. بیا د داسوي چې یغه مشرکین او د نبی علیه السلام نه د قیامت خاص رزه د تاریخ پښتنه کچ اپ کیم تاریخ ته
بیا هغه تفصیل الله تعالی په دغه آیات کې بیان کړی دی چې نبی علیه الصلاه والسلام ورته وایي چې قل لا املك لنفسي نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله د هر شي اختیار الله تعالی ته د موت د هیڅ شي علم نشته البته هغه شی نه چې د غیب په شی باندې الله تعالی مو مطلق یا د یو شی وحی متوقع بیا د متعلم خو د غیب شي علم براه راست د مو سره نشته بلکې صرف د الله تعالی سره دی بیا الله تعالی مخکې دا یو تفصیل بیان کړی د منظم متعلق واذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون المینز په دوه قسمه ده یو د سرن او یو د جهرن جهرن مینز اته لکه د غایز مینز او داست ماشوم مخستان چې پاګه کې امام په زوټه باندې قرات کو او سرن مینز اته چې پاګه کې امام په پټه باندې قرات کو لکه د مشپشین مزدګر مینز بیا الله تعالی دا بیان کوي چې فاستمعوا له چې کله امام په جهرن قرات کو د غایز په منځ کې ماشوم مخستان په منځ کې بیا توس فاستمعوا له بیا توس په خاموشي سره وروي او کله چې الله تعالی دا بیان کوي وانصتو یا چې کله امام په سرن مینز کې په منځ کې پټه سره د قرات کو بیا توس په یو وخت کې په خاموشي سره وروي نو دا د منظم متعلق دا تفصیل الله تعالی بیان کړی دی او دا سورت ختم شو په دغه مخ کې بل سورت دی سورت انفال انفال دا د نفل جمع دو دا یای زیوتای شته او چونکه دغه مراد د غنیمت مول دی او په دغه صورت کې د مول غنیمت تفصیل بیان شوی دی دغه وجنه دغه صورت انفال وی او بیا په دغه صورت په شریک الله تعالی د مول غنیمت تفصیل بیان کړی دی د بدر چې کله فتح وشوله بیا په یو وخت کې مسلمانونه د مول غنیمت په وخت کې بیا اختلاف پیدا شو بیا الله تعالی د اختلاف ختم کول د پوره دا ورته و چې د اختیار دا صرف الله او د الله تعالی رسول ته دی بس توس په دا کې جګړه ما کوي اختلاف ما کوي بلکې تقوا اختیاروي او خپل منځ کې صلح وکړي بیا الله تعالی د غزوه بدر دا تفصیل بیان کړی دی یی چې په دغه وخت کې الله تعالی د ایمان ول دا مخاطب کړی دي چې ځنه اصول دي هغه اصول باندې تاسو عمل کوي او د جهاد کامیابی ول ته چې کړه تاسو په دغه اصول باندې عمل کوي په دغه صورت کې الله تعالی 15 اصول بیان کړی دي د جنگ په میدان کې هغه انسان کامیاب دی چې په دغه 15 اصول باندې عمل وکړي اول خدای دی چې د دشمن ته او د جنگ په وخت کې خپل شمزي نه وراړوي بلکې مخ د یو سره جنگيږي په دا کې روب هوي او دغه د وجنه انسان ته کامیابی هم ملوي شي او دوم نمبر دا چې د الله او د الله د رسول اطاعت وکړي هغه فرمانبرداري وکړي د هغه نافرمانی ونه کوي یا ایو الذین آمنوا اطیعوا الله ورسوله بیا الله تعالی دا بیان کړی دی چې الله تعالی او د رسول دعوت دو قبلوي او په څلورم نمبر کې دا چې الله او د الله د رسول سره به وفای کړه نه کوي پنځم نمبر کې دا چې تاسو تقوا اختیاروي او متقی انسان د همیشه کامیابی چې څوک دغه 15 اصول باندې عمل وکړي هغه انسان د جنگ په میدان کې کامیابی ورته ملويږي او کدا اصول باندې عمل نه وکړي بیا انسان ضروری نه چې همیشه د انسان کامیابی بیا الله تعالی کفار د پوره ترغیب بیان کړی دی یی چې تاسو ایمان وروړي جنت حاصل کړئ نه کوری نه وکړي داس وکړي ترغیب به بیان کړی دی چې کچېره تاسو ایمان نه وروړي غلط کوری نه کوي تاسو سزا دادو الله تعالی د میشتو ست جنت نصیب کو او الله تعالی د میشتو د جهنم نه وسوتی الله تعالی د میشتو ست د شیک کورې کړل توفیق نصیب کو او د بعد کورینه الله تعالی میشتو په حفاظت کې وسوتی واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین